عشق جون میں وای پسند کی د جانان هر ارمان په می پورا وای د زړګي شین ګمبد می چیلی تل په هر آن نه بغم و نه هجران نه جدائی کاش کی جون میں وای پسند کی د جانان هر ارمان په می پورا وای د زړګي شین ګمبد می چیلی تل په هر آن نه بغم و نه هجران نه جدائی ارمان سپ مدینہ کی اوسیدلے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في فضل التطوع 6 ركعات بعد المغرب تر مغرب وروسته 6 رکعات المن سره کوي دا څنګه دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وای کسا 6 رکعات المنځ وکړه په مابین کې په بدی خبري ونه کړه دا د دور سکال د عبادت سره څوک دي هغه برابر دي او دلنا له بعبارت 12 سنه دا یاو دغه ورسته تر چا دی هغه تر مغرب دغه 6 رکعات دا د چا وای د اوابینو من د چا ورته وای د اوابینو اوس طالبانو تر ټولو مخکې اوله خبره دا د اوابینو المنځ څه وخت دی څه ټیم دی ورو تنسی بعض علما وای صلات د اوابینو ساشتي زبم په خبره سر د خلاص کوم د سهار په خوا کې چې لمر راوختي څول منځ دي دریا اول چې دوی نزل لمر راپورته سوی نه وي زموږ ته په اصطلاح کې یو پاو دون لمر راپورته سوی نه په دې ټیم کې لمنځ نشته او که یو پاو لمر راپورته سو بیا راولارته سو دلته بیا لمنځ هغه اشراق دی اشراق لمنځ سنت دی دا به سره کې دا په نور ځای کې موږ ویل دی بل ځای هغه ته ضرورت نشته مقصود مدانه دی په پسې چې یو غانټه وخت تیر شي یو غانټه په بالا وخت تیر شي بیا څوک دی بیا نو 60 من دي 60 اعلی یا 12 رکعات متوسط یا 8 رکعات ادنه یا 4 رکعات خو 60 بیا څنګه کاوه غاین سنت نه دی او اولادی شکابی مستحب دی او هغه چې رسول الله برک ترغه وخت چې فرض تکبیری دی چې ما راخیږي بیا اشراق کې د په مجد کې هغه د اشراق منځ دی دا وابین المنز زموږ علما وایي چې دغه ټیم دی چې لمر پر سر درېږي دغه تر مخه 3 پاوه یعنی مګانټه یو ساعت یو غانټه ګورې دغه تلمنځ د څوک وایي دا وابین وایي پر دغه خبرې باندې دلیل آیات بولي آیات الله جل جلاله د داود علیه السلام کیسه کوي انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق الله وای ما مسخر کړی و غرونه هغه د داوود علی السلام سره تسبیح به ویله په مابشن قضا کې ولی اشراق په سار کې په مابشن او په سار کې د غرمې خوافات و طوير محشوره له كل له اواب دا هغه مرغان بم د تاجر و ټول د تاغه څوک و هغه اواب د راجعته وای چې ډیر رجوع سره یو چاته لري په کول کوي نو اسه د اوابین المنز دغه دی نو په خبره مسار خلاص دغه المنز د چا دی هغه د اوابینو لیکن خو غنیت المستمنیه معنی حلبی په خپل کبیری هغه په 350 یا مسفه کې خبره کړې ده والا مبسوط تور کړې ده د روایت کې د عبد الله بن عمر چې من صلى بعد المغرب ب6 رکعات هغه کداو نو کتبه فی الاوابین دای په اوابینو کې نوشته شي او تلا منو بیا وایا دغه آیات وایا چې نو کانه للاوابین غفورا دا خدای پاک چې د اوابینو ته څوک دی غفور بخښونکی هغه بیا سم دم امام کبیری هغه ولا کسوی دی مبسوط ته حواله ور کړی ده
او کولې د چاره نقل کړی دي طالبان دا توري زده کوي هغه بیا د ماښام مازه ترمنځ د چا ویل دا وابین وایي. لیکن اوس په نو په دې ځای کې څنګه وایو یو روایت صحیحه په دغه باب کې نه دی راغلی چې توري څوک وایي چې سم دم دغه وابین دی. د رسول الله په حدیث کې دا توري نشته. نفس د لمانځه دغه وخت د ثواب خبره هم راغلی ده. د دې وخت د ثواب سم هغه خلک چې د ماپښه د غرمې خواته نږدې لمونځ د اوابینو بولي د آیات چې پر طریقه د استنباط راکاشي او راکاږي سم دم سری آیات پکښې نشته ناجس او دغه چې د ماښام لمونځ د اوابین دی په دې کې هم سری نشته چې نشته نو نفس په اصطلاح باندې دی. طالبان دا توري زده کوي. څوک وایي دا دی خو مصنف د ابن ابي شیبه په 2406 کې هغه دغه حدیث د ابن عمر څوک ویل نقل کړی دی او دغه یا دا بل سو داګه د خبرې چې درته راغله اوس نو بله خبره باره واوري په دې هم سر خلاص کړي. د محمد بن منذر څخه روایت که چا من صلى ما بین المغرب والعشاء فإنها من صلاة الأوابین. دا بیا سم دم وایي چې دغه الفاظ د کوي په مصنف د ابن ابي شیبه کې په 406 دوم ټکي خو څوک بولي هغه د آیات کریمه سم دا راوختل چې د غرمې د خوا لمونځ د غرمې ته نږدې لمونځ دغه د اوابینو دی. لیکن دی بیا وایي چې په مابین کې د مغرب او د عشاء کې دا د اوابینو سره دی. جامع الجوامع بیا دا 494 مسافه ده. نو څه به کوو هغه هم راغی لیکن اصح کول دا دی چې لا مشاحة فی الاصطلاح. پس دغه توري جواب څنګه ورکوي مشاحت په اصطلاح کې نشته. دواړه لمونځونه دي د چا شي هغه د اوابینو سي. هماغه چې بزرګان یې کوي 4 رکعات لمونځ په دغه وخت کې کوي چې هغه تر ساش وخت تیر چې وروسته غرمې ته نږدې 4 رکعات لمونځ کوي. دا طرز دغه عجیب به کم کاوه دغه په چادې جوړو دا به هم کاوه هغه اشراق شکر وای کوته ته ساش ته نه راوتی لیکن دغه لمانځه ته بیا راوتی یا ته بیا راوتی په پای کې ادا کاوه. او یو چې د طالبانو کې څوک دغه د خوا وروسته وکړي د ماښام تر لمانځه وروسته وکړي دا هم پروا نه لري. دواړه بس دواړه د اوابین لمونځ د دواړو ثوابونه زیات دي. هرې ورته که اوابین وایي چې کتاب ورته ویل دي پروا نه کوي. دویمه خبره دا ده چې دا د ماښام 6 رکعاته راغی د ماښام تر لمانځه وروسته 6 رکعاته دا اوس سنت پکښې حساب دي که سنت نه دي پکښې حساب. لیکن حدیث فقط چې دا ثوابونه لیکي 6 رکعاته لیکي په 6 کې دا تخصیص نه کوي چې د سنت څخه پرته دي که د سنت سره دي. لیکن طالبانو خوشه خبره دا ده که وخت و چې سړی د سنت څخه پرته 6 وکړي او که دا نه وه د سنت سره هم حسابېږي ځکه په حدیث کې دا تمیز نشته چې نشته نو د حدیث سره دغه هم نه لیکلي د سنت سره 6 وکړي دا د 4 رکعات دغه د 2 رکعات سنت سره 6 وکړي. ما په خبره هم سر خلاصو خو که د 4 رکعاتو سنت سره دا 2 رکعاته ورسره چې خو 2 رکعاته مخکې دي پسې 4 دي نو دغه رقم که 6 نور کړي اول 2 مخکې دي 4 نور. دا منهاج سنن 2 جلد 299 او درس ترمذی 2 جلد 116 دا طالبانو ته زده کوي اسیا او معرفت سنن 4 جلد 119 تر 120 اوس مې دا اوابینو لمونځ دا کوي ان شاء الله په پوس والله سبحانه